ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني نوی پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي زه اوس افغان ولس او افغانستان ته ډیر اندېښمن یم. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي زه دې ته نه یم اندېښمن چې افغانستان مې له لاسه وتلی دی. هغه وایي د یو واحد افغانستان د له منځه وړلو په اړه زه ډیر اندېښمن یم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د هویت او قومي مسایلو په اړه د بحثونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا مسله د مفسدونو د کړنو او د اجباري مهاجرتونو په نتیجه کې پیاوړې شوې ده. ښاغلي غني په دغه غږیز پیغام کې چې پنجشنبه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د طالبانو د ځپلو پر ځای افغانستان د یو شمېر کسانو له خوا په قصدي او غیر قصدي ډول د هویت د کړکېچ پر لور روان دی. ښاغلي غني ټینګار وکړ چې د ناروغۍ د تېرې نیمې پېړۍ او فکري بدمرغۍ کې ریښې لري او که نه یې مخه ونه نیول شي زیان به یې اوږدمهاله او خطرناک وي. د هغه په وینا اوس باید د هېواد ځوانان او باخبره میرمنې د هویت بحران مالکیت او مدیریت په غاړه واخلي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي باید دغه میرمنې او ځوانان تکړه شي او خپل افغانستان آباده او جوړ کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.